أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. سورة الصافات درشتم سپاره دا اول نمبر آیات دے. پا دے سورت کے اللہ رب العالمین دا مسئلہ بیانوی چې ملائک فرشتے پیغمبران پیریان دا ټول الله تعالی ته محتاج او د رب العالمین بندگی به کول او کوي چې کم ژوند دي لکه ملائک او پیریان. نو چې هر کله دغه مخلوق الله ته محتاج دي او په قوت کې ملائک د انسانانو نه ډیر طاقتور او ډیر قوت والا دي چې هغوی سره د قوت نه الله ته محتاج دي. نو اے انسانانو تاسو هم رب ته محتاج یې او تاسو هم د دغه رب بندگی وکئ. قرآن کې اکثر هم دا خبره ډیره بیانېږي چې صرف دیو الله بندگی وکئ، د توحید عقیده زده کئ او د هغې دپاره الله تعالی په قرآن کې عقلي نقلي دلایل هم ذکر کوي. په دې اولنی آیاتونو کې اولنی څلور آیاتونو کې الله تعالی د ملائکو صفات بیانوي. فرمای رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داس الله تعالی چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په مسلمانانو په کافرانو باندې. الرحیم داس الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی صرف په مؤمنانو باندې په آخرت کې. په کافرانو باندې به په آخرت کې رحم نه وي، ټول به جهنم ته ځي، مومنان به الله تعالی جنت ته بوځي. والصافات صفا قسم دے په هغه ملائکو باندې الصافات صفونه جوړونکي، صفا په صف جوړولو سره، صفونه جوړوي په صف جوړولو سره. راجح قولم دا دی چې دا صفت د ملائکو دی، ملائک صفونه جوړي. صحیح حدیث کې راغلی مسلم شریف کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فضلنا علی الناس بثلاث، منگ تا یعنی زمنگ دی امت تا الله تعالی په نور امتونو باندې د دریو وجو نه غورواله او فضیلت او بهتری ورکړي. یو دا د جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه، زمنگ صفونه د ملائکو په شان صفونه دي. حدیث کې هم د راځي نبی علیہ السلام به منځګزار او ته ویل الا تصفون كما تصف الملائکه، دسې صفونه ولې نه جوړوي لکه څنګه چې ملائکه صفونه جوړي چې کله د الله بندگی کوي. او دویم فضیلت وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، چې دا ټول ازمکه زمنګ د پاره جمعات د چې کم ځای کتابانه د مونږ ټیم راغې بس مونږ کوا، دا پکې نشته چې خامخا د جمعات بلډینګ نشته، آبادی نشته، بس په ځمکه باندې مونږ کوا، په چمن کې مونږ کوا، په دشتو کې، په شګو کې، په کاڼو کې. او دریم صفت دا دی زمونږ د پاره چې وجعل لنا ترابها طهورا،
د دې ځمکې دا خاوره زمونږ دپاره پاکونکې ده چې اوبه نه وي نو مونږ تیمم په هغې باندې وهو. نو ملائک هم داسې صفونه جوړوي چې کله د الله بندګي کوي یا د الله د بندګۍ په وخت کې صفونه یا ځانونه رډي کړي وي لکه څنګه چې فوجیان د خپل مشر هغې ته او د هغې امر او د هغې اډر ته رډي ولاړ وي چې اوس به اډر کوي او بس په یو ځای به ورځو حمله به کوو. دغه شان ملائک چې دي خپلې وزرې داسې تیارې کړي وي الوتلو ته چې د رب العالمین حکم راشي فورا هغه حکم مونږ عملي کوو. نو معنا دا شو والصافات قسم دی په هغه ملائکو باندې چې صفونه جوړونکي دي صفن په صف جوړولو سره په وخت د عبادت کې یا د امر د عملی کولو د پاره. فالزاجرات بیا په هغه ملائکو باندې مم د قسم رب العالمین فرمایي الزاجرات چې شړونکي وي شیطانانو لرا زجرن په شړلو سره. رسو به تفصیل راشي چې د اسمان نه د ستورو نه داسې شغلې راځي او په هغې باندې دا شیطانان الله تعالی شړي د اسمان حفاظت پې کوي د ملائکو ته چې کومه وحي کوي د هغې نه د حفاظت دپاره. یا دویمه ترجمه دا د په هغه ملائکو باندې الزاجرات چې شړونکي وي وریځو لره زجرن په شړلو سره د یوې علاقې نه بل علاقې ته د یو ملک نه بل ملک ته د پاره د باران را ورولو. فالتالیات نو قسم می دی په هغه ملائکو باندې چې لستونکي دي ذکرن قرآن لرا. ذکر نه مراد قرآن دی د قرآن تلاوت کوي یا ذکر نه مراد عام ذکرونه دي کوونکي دي تلاوت کوونکي دي ذکر لرا. سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله. ورستو براشي سورة الزمر کې يسبح وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. د الله تسبیح وای دا غوی خوراک او اسکاک هم دغه دی چې د الله تسبیح وای قرآن تلاوت هم کوي. فالتالیات ذکرا. الله تعالی دا قسم د څه دپاره کړی جواب د قسم دا دی ان الهکم یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو انسانانو اے د مکې مشرکانو لواحد یو ذات دی چې هغه الله تعالی دی یو ذات دی د هغې بندګي وکړئ د ډېرو معبودانو د ډېرو بوتانو بندګي مه کوئ دا حقدار د بندګۍ نه دي. دغه یو ذات چې رب العالمین فرمایي چې یو ذات دی نو دا څوک دی الله خپله تعریف کوي رب السماوات والارض پالونکی او رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې وما بینهما او په منځ د دې دواړو کې چې څه دي د هغې تربیت کوونکی دی او پالونکی دی ورب المشارق او رب د مشرقونو دی. د الله د الوهیت او د ربوبیت د پاره دا دلیل شو چې اسمانونه ځمکې الله پیدا کړي الله یې نظام چلوي د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې چې څومره نظام د باران را ورول نور او سپوږمۍ دا ټول نظام الله تعالی چلوي. ورب المشارق او رب د مشرقونو اصل کې مشرق خو یو دی نو دلته الله تعالی ولی جمع ذکر کړه رب المشارق. قرآن کې ګورئ الله رب العالمین درې قسمه تعبیر ذکر کړي رب المشرق والمغرب د یو مشرق او د یو مغرب رب دی. په سورة الرحمن کې به فرمایي رب المشرقین د دوو مشرقونو او د دوو مغربونو او دلته وی ورب المشارق والمغارب راغلی جمع ذکر کړي. علماء لیکلي د دې وجه دا د اصل کې مشرق او مغرب یو دی یعنی طرف یو دی د یو طرف نه نور راخیږي او مشرقین چې تسنیه راغلی د په اعتبار د موسم سره یخنۍ او ګرمۍ په یخنۍ کې د انور د یو ځای نه راخیږي او په ګرمۍ کې د بل ځای نه او چې جمع راغلی دا د هرې ورځې په اعتبار سره هر ورځ د انور لږ لږ خوځېږي او د هغه ځای نه راخیږي او په هغه ځای باندې ډوبېږي. ورب المشارق المغارب دلته ذکر نه کو ځکه چې کله یو ځل مشرق ذکر شو د هغې نه خپله دا معلومیږي چې یاره مغرب هم د دې سره تابع دی. بل علماء لیکلي چې د نور اصلي پیدا هم دا ده چې راوخیږي رڼا وکړي د دې وجې نه الله تعالی صرف مشرق ذکر کوم.
بل دلیل دا د انا زینا السماء د الله د الوهیت دلیل چې رب العالمین لایق د بندګۍ دی ګور اسمانونه پیدا کړي زمکه او د مشرقونو رب دی او د اسمانونو د زمکه په منځ کې د ټول نظام او بل دا د انا زینا السماء الدنیا یقینا خسته کړي د مونږه السماء الدنیا اسمان نږدې یعنی دا د نږدې اسمان بزینت په خایس سره الکواکب چې هغه ستوري دي د ستورو په خایس سره ستوري په د اسمان کې لګولي دي په هغې سره د اسمان خایس دی علماء لیکلي دا ستوري چې دي دا د اسمان نه ښکته دي خو په طرف د اسمان کې د دې وجې نه د اسمان خایس هغه هم په د ستورو سره ښکاري سړی بره ګوري نو ته به وایې که دا ستوري د اسمان پسې نښتي د علم و الفلکیات والا او داسې بعضې روایات هم شته چې دا ستوري ښکته دي د دې ستورو یوه فایده هغه دا ده چې دا خایس دی خایس مجاهد رحمه الله به فرمایل دا آیت به پیش کوو چې په ستورو سره اسمان ښایسته شوی دویمه فایده یې دا ده رجوما للشیاطین په دې سره شیطانان ویشتلی کېږي او درېمه فایده یې دا ده وعلامات بالنجم هم یهتدون په ستورو باندې خلک لاره معلوموي پخوا به زمانه کې به داسې وو چې د هرې علاقې نښه به په ستورو سره معلومېدله او د دې نه وراخوا چې په ستورو کې خلک فایدې ګوري دا ټول دروغ وایي د علم النجوم چې ورته وایي چې مطرنا بنوع کذا و کذا مشرکانو به ویل چې د فلاني ستوري په وجه موږ باندې باران راورېږي او پلانې علاقه پلاني ستوري ته الله والا کړې ده او د هغې نه دا پیران او دا سیبان تېنه کشف کوي دا ټول دروغ دي قرآن کې بس هم دغه درېو فایدو لپاره راغلی امام مجاهد او قتاده رحمه الله به ویل که چاته بل دلیل نیمه وایي دا کذاب دی دروغجن دی وایي وحفظا من كل شیطان مارد وحفظا معنا ساتلې د مونږه په ساتلو سره د اسمان هم ساتلې من کل شیطان د هر شیطان نه ماردین سرکشنا دا یا د مخکې سره متعلق دی چې د دې ستورو په وجه باندې د اسمان نه چې کومه وحی راځي د هغه وحی حفاظت موږ د دې ستورو په وجه هم کوو دا اصل کې یو حدیث کې راغلی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه اثر دی مسند احمد کې دا روایت شته چې دا شیطانان چې دي دا د یو د بل د پاسه داسې کینی او د یو د بل د پاسه کېږي تر دې چې اسمان ته ورسېږي نو الله تعالی هر ورځ د ملائکو ته جدا جدا حکمونه کوي کل یوم هو فی شأن نو دا ملائکې غوږ دي من استرق السمع چې یوه خبره ترې را پټه کي او دا به د ښکته د پیرانو له راوړي او نهه نوي خبرې ورسره دروغ جوړوي چې سبا به داسې کېږي بل سبا به داسې کېږي یوه خبره خو رښتیا وي خو دا نهه نوي ورسره دروغ کړي نو خلک وایي چې پیر صاحب خو ډېر کرامت والا دی د مستقبل علوم ورسره دي نو دوی کله دا خبره را پټه کي او کله د خبرې را پټېدو سره سره الله تعالی هلاک کي د الله پکې خپل حکمتونه دی الله ورله دا توفیق ورکړی دی دا طاقت یې ورکړی نو الله تعالی د دې اسمان حفاظت معنا د اسمان د وحی حفاظت هم د ستورو په شغلو باندې کوي یا دویم معنا دا وحفظا ساتلې دی مونږه په ساتلې سره په ساتنې سره د اسمان من کل شیطان د هر شیطان نه مارد سرکشه یعنی شیطانان نشي ختلی اسمان ته لا يسمعون الى الملأ الاعلى لا يسمعون منا غوږ به نه نیسي دا شیطانان الى الملأ الاعلى هغه ټولګي او مجلس هغه اوچته او برته یا غوږ نشي کېښودلی ويقذفون او ویشتلی کېږي به دوی من کل جانب د هر طرف نه دحورا د پاره د شړلو رټلی کېدی شي او د پاره د شړلو دا ویشتلی کېږي ولهم اوشته دی د دوی د پاره عذاب واصب پیوس کېدونکی د دوی سره یا واصب همیشه به وي دا عذاب د شیطانانو د پاره په ورځ د قیامت کې په دنیا کې ویشتلی کېږي په دې باندې واصب هغه عذاب ته وایي چې همیشه وي او زړه ورسره دردېږي
الا من خطف الخطفه ګورې مخکې ویل لا يسمعون غوږ نه نیسي یا غوږ کې ښودلی نه شي الا مګر غوږ نیسي من هغه شیطان خطف الخطفه چې وتختوي الخطفه په تختولو سره یوه خبره د ملایکو نه راوتختوي نو فاتبعه نو زر روانه شي په هغې پسې په دغه شیطان پسې شهاب هغه شغله ثاقب بلیدونکې او سوځونکې شغله ورپسې ورشي او وی سوځي خو کله کله د شغلې د رسېدو نه مخکې دا خبره دی لاندې ته وکړي هغې بل لاندې ته وکړي بیا بل ده او دا موږ تاسو ټول وینو چې کله تاسو په دې اوړي کې د شین اسمان د لاندې شپه کوئ بره چې ګورئ په دې اسمان کې د ستورو نه ډېرې شغلې ځي او د نبی علیه صلات وسلام د نبوت دا یوه علامه وه حدیث کې راغلی دي چې مخکې به د شیطان د پاره د شغلې کمی وي یا نه وي یعنی اسمان نه به دغه شهاب ثاقب او د ستورو نه به دغه شهاب ثاقب او دغه شغلې به نه راوتلي خو چې کله نبی علیه صلات وسلام راغی د قرآن د وحی د حفاظت د پاره دا زیاتې شولې په دې کې دا شیطانان د دې خاص ځای عبدالله ابن عباس فرمایي د اسمان په دې کنارو کې او غوږ به کې ښودو دې وحی ته پخوا لکه د نبی علیه السلام د راتګ نه مخکې نو چې کله قرآن نازل شو نو د دوی دا ځایونه ورک شو او دا شغلې به راتلې دا به سوځول نو دا شیطانان ټول راجمع شو ابلیس ته شکایت وکړو خپل مشر ته چې دا زموږ سره څه کېږي نو هغه فورا وویل ما هو الا من امر حدث دا چېرته نوی کار شوی تاسو لاړ شئ معلومات وکئ فبعث جنوده خپل لښکرې ولېږلې فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلا نبی علیہ السلام ولاړو د دوه غرونو ترمنځ هغه مونځ کو نو چې خبر یې هلته یوړو نو شیطان ویل چې همدا کار دی د دې وجې نه دا شغلې وشروع شي دا روایت امام طبري رحمه الله ذکر کړی د عبدالله ابن عباس رضی الله په سند سره فاستفتهم اهم اشد خلقا من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب په دې آیاتونو کې الله رب العالمین رټنه ورکړي هغه خلکو ته چې هغوی د قرآن هغوی د ورځ د قیامت نه انکار کوي الله تعالی وایي ګورئ چې ما ډېر مضبوط مخلوق پیدا کړی نو دا دوباره ژوند دا لاسه ته وایي دا خو ډېر آسان دی د انسان د ذهن مطابق چې هر کله الله قادر دی په مضبوط مخلوقاتو پیدا کولو باندې لکه فرشتې شوي یا د انسانان مخکې پیدا کړي عادیان سمودیان یا د غرونه اسمانونه ځمکې نو ستاسو پیدایش خو الله تعالی ته ډېر آسان دی نو الله وایي نو فاستفتهم تپوس وکړه د دوی نه پیغمبران اهم اشد خلقا یا دوی اشد خلقا سخت دي د پیدایش په لحاظ سره امن خلقنا یا که هغه څوک خلقنا چې موږ پیدا کړي دي مخکې لکه فرشتې شولې یا عادیان او سمودیان یا غرونه ځمکې او اسمانونه انا خلقناهم یقینا پیدا کړي دي موږ د انسانان من طین لازب دغه خټې نه لازب چې سلیخنا کوي لازب هغه خټې ته ویل کېږي چې ډېر وخت پرې تیر شي او خمیره شي او بیا د لاسونو پورې سنخلي هغې ته سلیخنا کویل کېږي د هغې نه د انسان پیدا دی مختلفې خاورې الله رب العالمین را جمع کړلې حکم یې وکړو توره سپینه سره هر قسم خاوره د هرې علاقې نه د هغې نه بیا داسې خټه جوړه شوه هغې نه داسې سلیخناکه خټه جوړه شوه د هغې نه رب العالمین د انسان پیدا کو یعنی انسان ډېر د کمزوري شي نه پیدا دی د دې پیدایش هغه ډېر آسان دی ستاسو د ذهن مطابق ورنه الله تعالی ته هیڅ شی مشکل نشته بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون په دې آیات کې الله رب العالمین رد کوي په دغه خلکو باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسالت او پیغمبري نه منله بل عجبت بلکې ته تعجب کوي پیغمبران د دې خلکو د تکذیب او د انکار نه څنګه تعجب کوي تعجب دا دی چې ګوره پیغمبر وایي چې څومره ښکلي ښکاره دلایل دي د الله په وحدانیت او دا خلک یې بیا هم نه مني ښکاره دلیل د قرآن ورته پیش که د حدیث د رسول الله ورته پیش که بیا یې هم نه مني بلکې څه کوي
ويسخرون مسخره کوي دوی پتا پورې مسخره کوي ستا خبرې د عقل مطابق دی هغه نه مني الټه تا پورې مسخره کوي چې دا وګوره مونږ ته د دې خبرې کوي چې بیا به قیامت راځي دوباره به راژوندي کېږو دا څه پاوتو بوتو سر دی اوس هم دغه زمانه د عاجزانو عامو انسانانو ته چې د حق خبرې کوي ته به تعجب وکړې چې ولې دوی نه مني دې کې خو د نه منلو څه وجه نشته د الله کتاب داسې وایي د پیغمبر حدیث داسې وایي صلی الله علیه وسلم خو دوی به الټه تا پورې مسخرې کوي چې نه مړه او څه نوی دین یې راوړی دی او دا خو د منلو نه دی الله فرمایي وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ مخفه کېږئ پیغمبره تسلی ورکوي پیغمبر ته رب العالمین وَإِذَا ذُكِّرُوا کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي او پند او نصیحت ورته ورکولی شي یا ذکروا معنا پوهه ورکولی شي دوی ته لا یذکرون دوی نصیحت نه قبلوي پوهه نه قبلوي قرآن طرف ته چې دعوت ورته ورکې بس ملای ماتیږي نه کینی ورته د دین طرف ته که د مونځ طرف ته دعوت ورکې حلالو طرف ته د عامو مسلمانانو هغه اوس دغه حال دی ګورې د قرآن چې د هرې زمانې سره پټ کتاب دی څومره دعوت چې کې بس هماغومره د خلکو هغه شاته رواني وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ د انسانانو طبیعت داسې دی قرآن ته هم نه کیني وَإِذَا رَأَوْا کله چې ویني آیةً یوه معجزه یوه نښه یو دلیل د قدرت د الله تعالی یستسخرون نو مسخرې کوي هغې پورې استسخار دې ته ویل کېږي باب استفعال چې د یو بل نه طلب کوي چې راځي مسخرې او ملنډې پسې وکړو اوازونه به شروع کړو شور به شروع کړو یعنی معجزاتو نه انکار کوي دریم قرآن نه انکار کوي معجزاتو نه دارنګه پیغمبر استاد رسالت او استاد پیغمبرین نه انکار کوي وقالو وای دوی ان هذا نه دا پیغمبر یا دا هغه څه چې موږ ولیدل الا سحر مگر جادو دی مبین ښکارا دا پیغمبرم یا جادوګر دی جادو یې راوړی دی یا دا کومه معجزه چې موږ ولیدله دام څه شی دی دام جادو دی اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون په دې 15 آیاتونو کې رب العالمین دا خبره بیانوي چې د دې مشرکانو چې د قیامت نه انکار کو په دوی باندې الله تعالی رد کوي او د دوی دلایل هم بیانوي واپس د هغوی په دلایلو باندې رد هم کوي الله تعالی نو رب العالمین فرمایي چې دوی دا خبره کوي ان هذا الا سحر مبین نه دی دا قرآن یا نه دی دا پیغمبر یا نه دی دا معجزه یا دا مونږ چې څه ولیدل مگر جادو دی ښکارا او دا خبرم کوي اذا متنا آیا کله چې متنا مونږ مړه شو وکنا ترابا وکنا شو مونږ ترابا خاورې وعظامنا غوراسته اډوکي شو ائنا ایو بمونږه لمبعوثون دوباره پیدا کېدې شو دا به تعجب کو داسې به راواخسته نبی علیه صلات وسلام ته اډوکې به راواخسته وایل ابن عاص په نامه یو کافرو او داسې د نبی علیه السلام مخې ته ورغړ چې موږ به دوباره راژوندي کېږو الله تعالی ویل آو بل خبره به دام کوله او آباؤنا الاولون کپلرونه زمونږ الاولون چې مخکني تیر شوي دي زمونږ نه زاړه یعنی هغوی به هم راژوندي کېږي داسې د ملنډو په دغه باندې به ویله چې دا د خبرو ته وګوره کوم دي چې راژوندي شو زمونږ پلرونه به هم راژوندي کېږي او موږ به هم راژوندي کېږو قل ورته ووایه پیغمبره نعم او بالکل به تاسو هم راژوندي کېږئ ستاسو پلارانو وانتم داخرون او داسې حالت کې چې تاسو به داخرون ذلیل برا رواني د الله رب العالمین مخې ته داخرون کی اشاره ده چې په دې دوباره ژوند کې ستاسو هیڅ اختیار او واک نشته الله ته برا رواني راژوندي کېږئ به وکل اتوه داخرین مخکې صورتونو کې تیر شوي دي بل ځکه راغلی رب العالمین فرمای ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا کوم خلک چې تکبر کوي د الله بندګي نه کوي دعا نه غواړي د الله تعالی نه دوی به جهنم ته ذلیل ور روان وي ذلیل دا معنی چې اختیار نه چې د څټ کې ولا زپېړه ورکه چې زمخ کې
ملائکو به همدغه شانتې څپېړې به ورله ورکوي شړي به یې داسې. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. الله رب العالمین فرمایي چې دا قیامت بالکل حق دی. فإنما بشکا هم دا خبره ده هي دا قیامت چې دی زجرة یوه چغه ده تیزه واحدة یوه فإذا هم پس ناګهانه دا انسانان به ینظرون ګوري به یعنی الله به راپورته کړي دوباره ژوند او ګوري به چې موږ سره به اوس څه کېږي. ینظرون یا دا معنا ده خپل حالت ته به ګوري یا انتظار به کوي. ینظرون ینتظرون په معنا سره چې موږ سره به اوس څه کېږي. یا په دنیا کې چې دا جړق د ځمکې وشي فاذا هم ينظرون نو ناګهانه دوی به ګوري دوباره ژوند ته یو بل ته به ګوري چې داسې را ژوندي کېږي. په دې درېیمه معنا سره دا یو بل ته کتل دا کنایه ده د ژوند نه چې الله تعالی به دوباره را ژوندي کړي په دې جړق د ځمکې سره یعنې په دې شپېلۍ سره دویمې شپېلۍ سره. نظر یې ځکه ذکر کو چې نظر دا بغیر د ژوند نه نه کېږي که نه الله به را ژوندي کړي نو ګوري به. نو رب العالمین فرمایي فإنما یقینا بشکا هم دا خبره ده هي دا قیامت چې دی زجرة یوه چغه ده واحدة یوه فإذا هم پس ناګهانه دوی به ینظرون ګوري به چې دوی سره به څه کېږي. ینظرون یو بل ته به ګوري ینظرون انتظار به کوي د جزا. وقالو او دوی به وایي څوک به وایي دا څوک چې د قیامت نه انکار کوي او د قیامت به ویني یا ویلنا های تباهی د هلاکت دی زمونږ دپاره. دا خو خبره رښتیا شوه که نه چې مونږ ویل قیامت به نه او دا خبره رښتیا شوه. هذا یوم الدین ملائکې به وایي هذا یوم الدین دا هغه ورځ د جزا ده د بدلې ده. یا به په خپله دا منکرین وایي چې هغه ورځ د قیامت خو رښتیا شوه. هذا یوم الفصل او به ویلی شي چې دا هغه ورځ د فیصلې ده الذي هغه کنتم به چې وای تاسو په هغې باندې تکذبون دروغ به ګڼله تاسو. یوم الدین او یوم الفصل هر کله چې په تقسیم د جزا او سزا سره جدایي راځي د دې وجې نه الدین یې د الفصل نه مخکې کو یعنی فصل سره په فیصلو سره جدایي راځي د څه دپاره د جزا ورکولو لپاره د نیکو خلکو دپاره نیکه جزا هغه به جدا شي. قرآن کې بل ذکر راغلی مخکې تیر شو وامتازوا اليوم ایها المجرمون جدا شئ تاسو دا د جدایۍ ورځ ده. مؤمنان به جنت ته لاړ شي کافر به جهنم ته. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. په دې آیاتونو کې الله رب العالمین ویره ورکوي د آخرت د حالاتونه. 5 حالات الله تعالی بیانوي په دې آیاتونو کې. اول دا دی چې د انسانان به ټول را جمع کړي شي. دویم د جهنم طرف ته به روان شي. دریم د تپوسونو دپاره به په جسر باندې په پل صراط باندې راګیر کړی شي. څلورم د یو بل مدد به نشي کولی. پنځم ذلیله به وي په خپل دا په ذلیله به وي په مجبورۍ سره به روان وي. نو رب العالمین فرمایي احشروا الله به ملائکو ته وایي احشروا را جمع کوي ای ملائکو الذین ها کسان ظلمو چې ظلم یې کړی. ظلمو معنا چې ظلم یې کړی په ځانونو باندې په کفر او په ګناهونو او په شرک سره. و ازواجهم او بیبیانې کافرانې د دوی مراجمه کوي. ازواج نه مراد کافرانې بیبیانې د دوی یا ازواج نه مراد هغه شیطانان ملګري د دوی هغه جوړې د دوی چې دوی گمراه کول په دنیا کې بېدینه ملګري. وما كانوا يعبدون او هغه کسان چې دوی بندگی کول هغه پیران مول راولي بوتان مور لراولي کاڼي بوټي مول راولي چې د چای بندگی کول من دون الله سوا د الله تعالی نه. اول راجمه کوي بیا سو کوي فهدوهم برابر کړي او یا روان کوي الى صراط الجحیم غلار د جهنم ته شړې اداسي چې چیرته کینی ال تاغه نه به پاسي. بل دار وقفوهم او ودروي تاسو. مفسرین لیکلي چې دلته ودرول د دوی چې کوم دی په جسر کې د پولیس سره د جهنم د پاسه یو پل دلته ودروي
تپوسونه هم ته وکئ. انهم یقینا دوی چې دي مسئولون تپوس به کېدی شي د دوی نه. مسئولون معنا دا ده د ټولو نعمتونو د ټولو اقوال او افعالو تپوس به کېږي په ورځ د قیامت باندې. حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تزال قدم عبد د یو انسان خپې به داسې کلکې ولاړې وي په قیامت کې حتی یسأل عن 4 خوځېدی به نشي تر هغې چې د 4 خبرو جواب یې نه ورکړی. اول عن شبابه فيما ابلاه ځواني د څه کې تېره کړه، وعن عمره فيما افناه عمر د څه کې ولګو، وعن علمه د علم باره کې چې تا ته علم درغلی او پیغمبر قرآن ته په څومره عمل کړی، د مال باره کې چې څنګه دې ګټلی او څنګه دې لګولی. نو انهم مسئولون د دې انسانانو نه به تپوس کېږي په ورځ د قیامت باندې. نو رب العالمین فرمایي چې وې دروئ تاسو انهم مسئولون د دوی نه به تپوس کېدی شي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي مسئولون معنا محاسبون، حساب به ورسره کېدی شي. ما لکم لا تناصرون په دې تپوسونو کې به یو تپوس دا وي چې څه دي تاسو لره څه وجه ده تاسو لره لا تناصرون چې د یو بل سره اوس مدد نشئ کولی. دنیا کې خو به هم ډېرې وعدې کولې چې یاره زما مرید شه او د قیامت د عذابونو نه د خلاصومه، ستا ټوله ګناه زما په سر باندې. الله به ورته وایي اوس وکړئ مدد د یو بل کنه رانیئ. بل هم اليوم د یو بل مدد بم نشي کولی، بلکې هم دا کسان اليوم نن ورځه مستسلمون په خپله به ځانونه تسلیموي یا مستسلمون تابعدار به وي د حکم د الله تعالی چې په کوم طرف الله لیږي هغه طرف ته به روان وي، بې اختیاره به وي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون تپوسونه به نشي کولی، د یو بل مدد به نشي کولی او جواب بم نشي ورکولی چې مونږ دا عمل ولې داسې کوو، ولې په دنیا کې د دروغو وعدې کولې. د دې دا معنا نه چې ګونګین به وي، ګونګیان به نه وي خو دلیل به ورسره نه وي. دلیل پیدا دی چې په خپل منځ کې به خبرې کوي، په قیامت کې به خبرې کوي. کومې خبرې به کوي؟ ګورې رب العالمین فرمایي واقبل بعضهم مخامخ بشي بعض د دې مشرانو نه کشرانو سره، بعض د دوی نه علی بعض د بعضو سره یتساءلون تپوسونه به کوي د یو بل نه. قالو دا کشران به ورته وایي دا عابدان چې بندگی کړې ده د خپلو بتانو، دا غلط مریدان چې د غلطو پیرانو بندگی کوله د الله خلاف یې کو، شرکونه کول. دا کشران به ورته وایي انکم کنتم یقینا تاسو چې وایي تأتوننا راتللی به مونږ ته عن الیمین د قسمونو سره، د طرفه د قسمنا له جانبه د قسمنا. څه مطلب؟ قسمونه بم کول چې والله بالله مونږ په حق یا عن الیمین. یمین په عربی کې قوت ته ویل کېږي چې د خپل زور په وجه باندې به راتلی، په زوره به مونږ باندې دا مسلې منلي. او بعضې مفسرین داسې ویلي دي تأتوننا په معنا د منع کولو سره دی چې تاسو به راتللی مونږ ته منع کولو به مونږ عن الیمین. یمین نه مراد حق دین دی. مجاهد رحمه الله به ویل الیمین معنا هغه حق دین، د دینه به تاسو مونږ منع کولو. نو قالو دا مشران به ورته ووایي چې نه داسې نه ده، مونږ خو تاسو نه وایي منع کړي، انکار به وکړي. بلکې لم تکونو نوی تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي، یعنی تاسو د اول نه بې ایمانه خلک وای، ایمان په تاسو کې اړوله نه و، ایمان در کې نه و. اوس موږ هسې مه ملامتوئ هلکه تاسو چې به شپه ورځ را روان وئ او زموږ نه به هم پیسې غوښتلې او لنګرې به هم چلولې او شرکونه به هم کول، د قبرونو نه به هم طوافونه کول، ولې دې نه تاسو انکار کوئ؟ او لږ لږ خو راته یاد شي، خو دومره وڅه په زور خو هم نه وئ راوستي وئ، اسی و خبر هم درته کړې وه، خو بې ایمانه خلک وئ ځکه موږ پسې را روان وئ. عزیزانو دا مشران په ورځ د قیامت د کشرانو نه دغه شانې براعت کوي. ګورئ فرمایي وما کان لنا علیکم، او نو مونږ لرا په دنیا کې علیکم پتا سبحانه من سلطان هیڅ زور او دلیل، مونږ سره څه دلیل نو، خو بس خوبونه به هم درته بیانول، اسې به هم چف چف کو او بس تاسو په سرونو باندې لاسونه یخي چې بس پیر صاحب خو شوپ وکړو.
سلطان زورم نو دلیلم نو بل کنتم بلکې وای تاسو قوما طاغینا قوم سرکشان زمون پشانی تاسو زمون پشان بیلاره وای وسمنګ ملامت کوي نو فحق علینا نو ثابت شو پمون معنی خبر د عذاب قول ربنا هغه وینا د رب زمونږه فیصله د رب زمونږه فیصله د رب څنګه وا چې الله قران کې ویلی لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين دا جهنم بزړه کومه د دې پیریانو انسانانو مشرکانو کافرانو نه نو په موږ باندې دغه فیصله هغه ثابت شوس به الله جهنم ته بوزي ان لذائقون یقینا موږ سکون کیو د دې عذاب فاغویناکم نو گمراهی ترا بللی وای موږ تاسو ول امرا بللی د الله تسرم شریک ترا بللی او د ځان نه د دروغ ویل چې دا پیر سیب ډیر کمالی دی او د دیوال روان کړو بعضی دومره کمقل خلکی وای دا پلانې پیر سیب چې دیوال روان کړو هلکه دا دیوال روانول اول خو دروغ وای ټوله دا ډېر غټ کمالی کې دا دون غټ جاز چې په اسمان کې روان دي انسانان پکې دا په دې بحر کې دا په یو کیلومتر کشته مشتا چې دا ډېر غټ کمالی بیا خو کده سی وی چې دا روانول والا بندگی پکار ده د انګريزانو بندگی پکار ده کمقل دې غټ کائنات ته نه ګوري د الله قدرتونو ته نه ګوري او اسی معمولی شسته وګوري ويره دا ډېر رسیدل سړی دی نو په ورځ د قیامت به ورته وي چې فاغویناکم گمراهی طرف ترا بللی وای مونږ تاسو انا كنا غاوین یقینا مونږه په خپل باندې گمراهانو فانهم رب العالمین فرمایي چې یقینا دا کشران او مشران یومئذ په دغه ورځ باندې فی العذاب فعذاب کی با مشترکون شریکان وی دوانه الله تعالی د جهنم تور ورزوي یعنی په دې باندې نخلاصيږي بیا چې رب بس دې بشرانو دوکه کړیو الله ورته وی ول تاسو عقل نو ولی ورپسې ورلی قران بیانې دو کنه پیغمبر درغله او دغه خبره مولي نه منله پیغمبر او صحابه کرام او تابعین او امامان او وارثان دي په هر زمانه کې د قران علما شته د حدیث علما شته دغه خبره مولي نه منله الله بیا فرمای ان كذلك یقینا موږ هم دغه شانت نفعلو کار کوو لکه څنګه چې د دوی مشرکان او د دوی د کشرانو سره وکړو بالمجرمین د ټولو مجرمانو سره دغه شان سزا ورلور کوو دسی آیتونه قران کې ډېر شته چې د کشران او مشران تر شي لکه مثال په تور باندې فیقول الضعفاء للذین استكبروا دا کشران به وای د مشرانو ته انا كنا لكم تبعا په دنیا کې تاسو هر خبره مونږه منله تاسو تابعدارو چې تاسو به وینو مونږ په شا باندې روانې دلو او لاسونه بم داسې ټټ کړو سرونه ته ټټول او پیسې بم راوړلې تاسو لبم درکولې فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار وسد الله د عذاب نه مونږ نسلری کولې شی لګی لري کې کنه قال الذين استكبروا انا كل فيها دا مشران به وای چې موږ به مس جهنم ته زمو په خپل ځان نشو بچ کولې نو تاسو به څنګه بچ کو نو دا مکالمات الله قران کې ذکر کړی دی حوار دی یو بل سره خبره خو بیا هم دا مشرکان عقل نکار ناخلی دغه بیا عقل وی د الله سره شریکان جوړوي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون اے دا عذاب ولدوی تملاویږي اصل وجه سوا اصل وجه دا الله فرمای انهم یقینا دا کافران او مشرکان چې دي کانوا په دنیا کې اذا قيل لهم کله چې ورته ویل شو لا اله الا الله چې نشته د لایق او حقدار د بندګۍ الا الله سوا د الله تعالی نه ای بل مشکل کشا نشته ده بل حاجت روا نشته نه پیر بابا ستا حاجت پورا کولې شي نه کاکا سیوا نه انسانانو نه پیریان حتی پیغمبرانو ستا حاجت نشي پورا کولې د پیغمبرانو به صرف طریقه خپلې په ورځ د قیامت پیغمبران به سفارش کوي خو په دنیا کې حاجتونه چې پورا کوي سو کې پورا کوي الله تعالی یې پورا کوي نو دا یو ذات بندگی او کوي ایاک نعبد و ایاک نستعين نو چې دا کلمه به ویل شو نو دې کافر وبس کول یستكبرون لوی به کولا دا کلمه به نه ویله مسلمان به نه راوړو یا به لوی کولا هغه چا باندې چې چا به دې کلمې ته دوی را بلل چې زمړه تاسو فزول لګیای ځان دین دی راوړی دی نبی علیہ السلام ته به داسې ویلا چې زمونږ مشرانو خو به داسې نه کول
خپلو کې به دا خبره بیا کوله، یو خو به تکبر کو کلمه بین ویلا، دویم ویقولون دوی بویل ائنا ایمونگا لتارکو آلهتنا پری خودون کیو آلهتنا خپل معبودان، لات و عزا بوتان ای خپل بوتان بمونگ پریدو لشاعر د دې شاعر د وجنا مجنون چې لیونه دی، دا لیونه دی او شاعر دی، د دې خبره به مونږ منو خپل بوتان به پریدو، نه 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 دا نه پریدو. نبی علیہ السلام ته به شاعر ویل ځکه دا هغه ډېر فصیح انسانو، دونه کمقلو چې مجنون به مرته لیونه، نو لیونه چرته شاعر کې دی شي چې صحیح لیونه دماغ خرابي، خو دوی په خپل لیونی وو، د دې لیونی د وجه نه او د دې شاعر د وجه نه خپل هغه دغه نه پریدو. اوس هم چې دې زمانه کې چاته حق خبرې وکړي او قرآن او حدیث ورته بیان کې مړه دا خو نوې مولا راغلی د دې د وجې نه خپل دین پریدو، دا شرک پریدو، دا د قبرونو طواف پریدو، دا بدعتونه پریدو، دریمه یولسمه څلوېښتمه دا بدعات به د دې د وجې نه پریدو. اوسه پورې دا زموږ مشرانو به نه کول، د شیطان دا وسوسې وراچوي عاجزانو چې دلیل درته در رسېدو د الله د کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث نه فورا یې منه، اکې دا مه وایه چې فلانی پلانی پې عمل نه کوي فلانی پې نه کوي ته یې کوه پې. نو دا یې ویله چې موږ به د دې شاعر او د لیوني د وجې نه خپل معبودان پرېږدو، بل نه داسې نه ده، نه پرېږدو بل جاء بالحق بلکې داسې نه ده، دا د الله رب العالمین کلام دی، بلکې داسې نه ده، معنا دا شاعر نه دی، مجنون نه دی، لیونی نه دی. جاء بالحق راوړی دی پیغمبر بالحق حق لرا، یا راتګ کړی په حق سره، مراد تینا قرآن دی د الله وحیدا. وصدق المرسلین او تصدیق کړی دی د ټولو پیغمبرانو، یعنی پیغمبرانو تصدیق هم کړی چې نوح علیہ السلام حق دی، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، او هغوی چې کوم دین ته دعوت ورکړی مغه دین ته د نبی علیہ السلام دعوت ورکړی، هغوی هم دا ویله چې لا اله الا الله کلمه ومنئ. انکم یقینا تاسو چې مشرکانو کشرانو مشرانو لذائق العذاب خامخا سکون کی د عذاب الالم دردناکا، وما تجزون او بدل بنشي در کې تاسو ته الا ما کنتم مگر پاندازه د هغه عملونو چې وای تاسو په دنیا کې تعملون کول بم تاسو سره بزیاتین کی چې ګناه دې کړی د هغې مطابق سزا به تاته میلاویږي، شرک دې کړی او کفر دې کړی دی، چونکې الله رب العالمین د عدل ذات دی، نو عدل تقاضا هم دا ده چې چا سره به زیاتې او ظلم نه کېږي. ما انا بظلام للعبید، الله فرمایي زه د هیڅ چا سره ظلم نه کوم. الله وایي چې تاسو ته به عذاب میلاویږي، خو الا عباد الله مگر بندگان د الله تعالی المخلصین چې بد ساتل کړي شوي. مخلصین هغه کسان دي چې الله تعالی خالص کړي دي، غوره کړي دي د توحید د پاره، د دین د پاره، د دوستانې د پاره، الله رب العالمین دوستان دي، هغه به الله تعالی د عذاب نه بچ ساتي. اولئک دا کسان چې کوم دي په دې آیتونو کې اصل کې دغه کسانو چې کم نیکان خلق دي، د الله دینی منلې، قرآن منلې، حدیث منلې، د هغې مطابق زندگی تیروي، شرک نه کوي، د الله سره برخدار نه جوړوي، د دغه کسانو د پاره الله تعالی زیری ذکر کوي. رب العالمین فرمای اولئک اول خدا زیره شو چې د عذاب نه بچ کړي شي المخلصین، چې شا توحید عقیده وي، یو الله بندگی کوي، الله به بچ ساتي د عذاب نه. دویم اولئک دا کسان چې دی لهم شته د دوی د پاره رزق معلوم، هغه رزق معلوم صفات والا. سوال دا د حدیث کې راغلی دي او قرآن کې راغلی، اخفی لهم من قرة اعین، د دوی د پاره خو چې کوم نعمتونه لږه پټ ساتلی شوي دوی ته نه دي معلوم. ما لا عین رأت، سترګو نه دي لیدلي، ولا خطر على قلب بشر، او دلته وایي چې رزق معلوم دی. جواب دا دی چې صفتونه معلوم دي، هغه اصل او هغه چې کوم هغه بنیاد دی هغه چاته نه دی معلوم چې دا څنګه دی، خو صرف صفات چې رنګ زیړ دی، د کیلو انار دی، سرستر انار دی داسې، خو هغه اصل انار هغه چاته نه دی معلومه. فواکه میوې دي، فواکه معنا هغه میوې چې سړی ته صرف مزې اخلي. فاکهه اصل کې دې ته ویل کېږي چې سړی خوند د پاره خوري، مړخ د پاره نه. که خیال می دا فروټ سړی د دې لپاره نه خوري چې سړی پې موړ شي، دا کله د روټۍ نه مخکې هسې د خوند دپاره چې د خولې خوند به برابر کړي، او یا د روټۍ نه وروسته خلک خوري. فایده په دې کې چې روټۍ نه مخکې وخوري.
نو دغه شان د جنتیان چې دي صرف مزه به اخلي، ماړه به د دوی سترګې مړې دي، وږي کېږي نه، ولږ او تنده به پې نه راځي. وهم مکرمون، او دوی به عزت کېدی شي فی جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې، علی سرور، په پالنګونو په تختونو باندې به وي، متقابلین، یو بل ته مخامخ وي. متقابلین معنا دا چې خپلو کې به یو بل سره مینه وي، همیشه به ملاویږي، دعا سلامونه به وي. تحیتهم یوم یلقونه سلام، ملاویږي به په سلام. دنیا کې داسې وي چې دوست هم دی وي، کله کله سړی و چې سیاره دا شکل مې وله ونه لیدې، السلام هم پې څوک نه کوي، ملاویږي ورسره نه. په جنت کې به غل نه وي، حسد به نه وي، کینه به نه وي، بس مینه محبت به وي. هر وخت کې چې ګورې د یو بل سره به ملاویږي. یطاف علیهم، ګرځولې بشي علیهم په دوی باندې، د طرفه د غسکونکو نه، خادمانو نه، الله خادمان مقرر کړي، هلکان به وي. بکأس، هغه ډکې پیالې د شرابو، من معین، د خاص شرابونه، خاص قسم شراب دي چې د هغې نه به دا پیالې ډکې شوي وي، او په دې جنتیانو باندې به ګرځي چې څکئ. لکه نن سبا چې د یو مېلمه عزت خلک یې چای وله راوړي، د عرب چې دي ګاوه وله راوړي. نو دا به ورباندې ګرځولی شي. هلکه شراب خو چې دی سړي کې نشه راولي، او رنګ هم داسې ګنده ګنده وي. الله وایي چې نه، بیضاء، سپین رنګ والا به وي، لذت، خوند ورکوونکی به وي، للشاربین، څښونکو ته مزې پکې دي په دغه شرابو کې. څنګه مزې دي پکې؟ نو الله فرمایي لا فیها، نشته دی په دغه شرابو کې غول، آفتونه. غول د سر درد به پکې نه وي، په سر باندې به بوج نه راولي، علتونه به پکې نه وي، بیماریانې به پکې نه وي. غول اصل کې ویل کېږي پټ ضرر ته، چې د سر درد شو، د خېټې درد شو. لکه بعضې شراب داسې دي چې تیز کې د سر درد او سر راځي، خېټه دې ورسره خرابېږي، نورې بیماریانو کې اخته کېږي. خو د جنت شراب داسې نه دي. ولا هم ينزفون، او نه بعد دوی د دغې شرابونه ينزفون، الټۍ به ورځي دوی ته، یعنی الټیانې به نه ورځي. بعض شراب چې سړی وڅکي بس الټیانې پې لګي. د دنیا نشه یي داسې، دا نسوار چې چا کړي او تجربه یې که نه، اولنی دا نسواریان داسې وایي چې اول ځل نسوار سړی کې په دې سړي باندې سر ګرځوي، او بعضو له الټیانې ورولي، ځکه نشه یي شی دی. دغه شان دا شراب هم دي. نو د جنت په شرابو کې به نه سړي له الټیانې ورځي، او نه به بدرنګه وي، او نه به پکې دردونه وي، بلکې مزې مزې به وي، عقل به دې په ځای باندې وي. وعندهم، او وي به د دې جنتیانو سره بیبیانې قاصرات الطرف، چې ټیټي لرونکي به وي، طرف د نظرونو خپل، عین، د ښایسته غټو سترګو والا به وي. د ښځې ښکلی صفت دا دی چې قاصرات الطرف، را بندونکي خپل نظرونو لره په خپل خاوند کې، معنا د بل خاوند ته نه ګوري، بل چا ته نه ګوري، د بل چا د ښایست نه متاثره کېږي، د بل چا د خبرو نه متاثره کېږي. دا کمالي ښځه ده. او په ښځه کې چې کله حیا نه وي ده، او هر چا ته خاندي، او هر چا سره یارانې کوي، نو دا بیا ښځه نه ده. نو جنتینو ښځو کې اولنۍ صفت الله تعالی دا ذکر کو چې دا به حیانا کې ډېرې وي، د خپلو خاوندانو سره به مینه وي. کأنهن، په ښکلا او په ښایست کې به داسې وي گویا کې چې دغه جنتیانې زنانه یا دغه حورې بیض، هغه انډې دي مکنون، چې ساتلی شوي. مکنون اصل کې هغه انډه چې شترمر کومه انډه اچوي که نه، هغه ساتي. هغه د خیرو د ګرد غبار او د دې نه پټ ساتي په د خپلو وزرو کې، او رنګ یې داسې زیړ والي ته مایل وي، او دا په انسانانو کې اعلی رنګ دی. دا تک سپین چې کوم دی دا پیکه ښکاري. الله تعالی وایي بیضون، په دې رنګ کې به همداسې وي لکه د شترمرغ انډه، هغه په دې سپینوالي کې زیړوالي ته مایله ده. نو دا مخ ډیر صفا وي، داسې رنګ چې دی په انسانانو کې کمال والا صفت دی. نو هغه جنت کې به همدغه شان د سپینوالی وي چې ساتلی شوی وي، مکنون. فاقبل بعضهم، نو مخامخ بشي دا جنتیان بعضې د دوی نه، علی بعض، په بعضو باندې، بعضو سره، یتساءلون، د یو بل نه به تپوسونه کوي. په دې کې به داسې چل وي، قال قائل، نو به وایي ویونکی جنتي، منهم د دې جنتیانو نه، انی کان یقینا و زما د پاره، انی یقینا زه چې یم، کان و لی زما د پاره، قرین، یو ملګری، زما یو ملګری په دنیا کې چې د قیامت نه منو. یقول، هغه به ویل،
ماتا انک آیات چې لمن المصدقین خامخا د منونکو نه د قیامت ته د پیغمبر تصدیق کړو د قیامت زما یو ملګری ماته به دنیا کې د سویلا چې هغه بچیرته او په دې خبرو کې به راته دا ویل چې ته دا پیغمبر مني دا خبرې مني اذا متنا دا خبره به امراته کوله چې کله مړ شو مونږه وکنا شو مونږه ترابا خاورې وعظاما وهډوکې وراسته ان ایوب مونږه لمدینونا جزا را کې دې شي مونږ ته مدین ویل کېږي مجزیونا معاقبونا سزا به مونږ ته راکړی کېدی شي محاسبون په معنا سره حساب به مونږ سره کېدی شي نو مطلب دغه ملګري دا د کافر چې حساب نشته دوباره ژوند نشته نو دا ملګری به په دې جنت کې رایات کې د مسلمانانو چا کس چې دا خبرې کولی نو قال او بویدا هل انتم تاسو مطلعون ورخکاره کېدونکي د نورو ملګرو جنتیانو ته چې راځئ لږ ورخکاره شو د جهنم ته وګورو دا زموږ دا ملګری پکې چې په څه حال نه فطلع نو رخکاره بشي مفسرین لیکلي د جنت د یوې کړکۍ نه به رخکاره شي د جهنم ته الله تعالی به په خپل قدرت باندې هغه ملګری ورته وروښیي فرآه نو بویني هغه خپل ملګری لرا هغه کافر ملګری بد عمل ملګری فی سواء الجحیم په منځ د دوزخ کې به پروت وي قال نو دا ملګری به ورته وایي دا مسلمان تالله قسم په الله تعالی باندې ان کتا یقینا نږدې وې ته لتردینا چې په کنده د دوزخ کې ما ورو غورځوي تردین اصل کې ویل کېږي رغړولو ته چې زه دې رغړولې وې لکه د غر نه چې سړی راورغړي قریب وکستا خبر ما منلې وې زه به دې مور غورځولې وې د جهنم ته خو خله چې ستا خبره مې نه ده منلې ولولا نعمت ربي بیا ملګري باندې سړی خفه کېږي که نه په جهنم ته لاړ شي خو جنتی به په جهنمي باندې نه خفه کېږي ورته به وایي چې پرېږده په دې عذاب کې دغسې صحیح هغه د جهنمي هغه امید به هم ترې نه وي چې دا زما دپاره لږ سفارش وکړي پخپله به دا جنتي وایي ولولا نعمت ربي که چیرې نه وی احسان د رب زما سره لکنتو خامخا وی به زه من المحضرین د حاضر کړی شو نه په عذاب کې د تا سره دلته یو واقعه امام ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی ده اسرائیلی روایت دی دوه ملګري یو کافر او یو مسلمانو دواړه تاجرانو تجارت یې کوو چې تجارت یې وکړو نو 8000 دینار یې وګټل په خپلو کې تقسیم وکړو 4000 یو واخسته 4000 بل دا کافر چې په 1000 دینار باندې ځان له یو خسته کور جوړ کړو د مسلمان ته ویل چې دراش د زما کور سم وګوره څنګه یې ډېر ښکلی دی خو د زړه کې ویل چې زه به دا 1000 ریاله صدقه کړم ماله دی الله تعالی په آخرت کې کور راکړي د دې ایمان وکړو بل ورځ ته دعوت ورکړو چې زما واده دی راشه په 1000 دینار یې ځان له واده کړو کافر ورته وګوره چې زما دا کور والا او زما دا ښځه څومره ښکلې د هغه ویلاو نو هغه وویله چې په دې 1000 ریاله به زه بیا صدقه وکړم رب العالمین دې په جنت کې ماله ښایسته بیبي راکړي په 2000 دینار چې پاتې شو په هغې نور داسې باغونه ماغونه برابر کړل ځان له نو د مسلمان وویله چې زه به دا صدقه کړم الله دې ماله بساطین او باغونه په جنت کې راکړي و هماغه شانتي وشو بیا الله رب العالمین هغه ته جنتونه ورکړه نو دا آیتونه اصل کې وایي د هغې دپاره یو شان ورود د امام ابن کثیر رحمه الله لیکلي چې رب العالمین به بیا هم دغه مسلمان هغه په جنتونو کې او دا کس چې دی په کافر دی په جهنم کې به ورته به وایي چې زما باغونه دا دي زما دا دي د دې وجه نه عاجزانو ډېر سوچ چې د هغه د آخرت په کار دی د دنیا بندګان د ځان نه جوړول نه دي په کار افما نحن بمیتین آیا نه یو موږ دا جنتیان بمیتین مړه کېدونکي آیا موږ به اوس مړه کېږو په دې جنت کې نه نه مړه کېږو الا موتتنا الاولی مګر هماغه مرګ زمونږ چې کوم الاولی ولنې په دنیا کې هماغه مرګ باندې مړه شوي دوباره په موږ مرګ نه راځي وما نحن او نه یو موږ جنتیان بمعذبین په عذاب کړی شوي موږ ته به په آخرت کې عذاب نه دی میلاو شوی نه په دې جنت کې عذاب میلاوي ان هذا یقینا دا ابدی ژوند د آخرت چې کوم دی له الفوز العظیم خامخا کامیابي لویه ده لویه کامیابي هم دا ده چې انسان جنت ته لاړ شي نو الله تعالی فرمایي مثل هذا د پارا د دغه جزا د پارا د دغه شان نعمتونو فليعمل العاملون عمل دی وکړي عمل کوونکي چې دغه جنتونه ته میلاو شي دغه آرام درته میلاو شي دغه ابدي ژوند ښایسته شي د دې دپاره تیاری وکړئ فليعمل
عاملون د دغه ورځې د پاره د سړی تیاری وکي شپه ورځ چې وکې په ځان باندې د آخرت د پاره وکم اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم رب العالمین فرمای اذالک ایا دغه جنتونه او د خپل نعمتونه خیر غردی نزلا په ملمستیا کې ام شجرة الزقوم او کوونه د زقوم ډیره بدرنګه ونه ده او ډیره ترخم ده بد شکلم ده او دارنګ ترخم ده د جهنمینو عذاب هم دغه زقوم وي د مسلمانانو د مؤمنانو خوراکونه به څه شي فواکه خپل میوې به وي د کجورو د انارو د قسمه قسم میوونه انا جعلناها یقینا ګرځولې د مونږ دغه ونه فتنه عذاب للظالمین د ظالمانو د پاره یا فتنه امتحان دی د څه لپاره د ظالمانو د پاره څنګه امتحان دی عذاب خو صحیح ده چې په آخرت کې عذاب دی امتحان څنګه دی امتحان دا د ګورې د آیات کې وګورئ دغه چې پوه شئ په انها یقینا دغه ونه چې دا شجرتون انها دغه زقوم چې د شجرتون یو ونه ده تخرجو چې راوزي فی اصل الجحیم په بیخ د جهنم او د دوزخ کې طلعها وگی دغه ونی چې دی وگی او څانګي کانه گویا کې چې دغه څانګي رؤوس الشیاطین سرونه د شیطانانو دی ډیر بدرنګ ونه ده نو دا څنګه امتحان نه امتحان دا سره د کافرو بویله چې دا وګوره د نبی له سلام د ځان نه لګیاري ونه چیرته په ور کې راخیږي او دیو چې په جهنم کې به ونه یو هغه به موږ خوراکي ونه خو د ور خو چې دی ونه بالکل ختمي ونه پکې نشته نو الله تعالی وایي چې دا امتحان دی په دوی باندې الله خو قادر دی چې په اوبو کې دنم ونه راخیږي او دارنګې په ور کې دنم هغه سکوي ونه راخیږي او دسه په دې هندستان کې دسه علاقې شته دي چې الته هم دغه شانتي دي چې سشوي چې په ور کې دنه هغه ونی هغه ولاړی وي نسوځي داسې په دنیا کې بعضی نشته بعضی مورخینو لیکلي چې په د عراق کې هم داسې شته په هر حال زمونږ دا ایمان دی چې الله تعالی ویلي دی الله تعالی په دې قادر دی ورته چې انسان ورغورځي سوځي که نه سوځي ابراهیم علیه السلام چې ورغورځو هغه پکې خوشحاله او نه سوځو سمندر ته چې یو شیز ورغورځي ډوبېږي که نه ډوبېږي یونس علیه السلام ورغورځېدو قلارې پکې محفوظ پروت نو دا دنیا د الله تعالی د آخرت هم د الله تعالی دی چې الله تعالی وغواړي څه شی وغواړي هغه ته اسانه ځکه قادر دی نو د دغه زقوم او دغه ونی دا څانګې او وږي چې دي دا به داسې بد شکله وي لکه د شیطانانو سرونه رؤوس الشیاطین مفسرینو بعضې لیکلي چې دینه مراد الحیات دي د مارانو سرونه لکه دا مار چې څنګه بد شکله دی دغه شان شکلونه وي دویم دا د شیطان شکل بد شکله وي دغه شان بد شکله به وي مشهور هم داسې چې شیطان په شان شکل دی ورک شه چا لیدلی نه دی شیطان خو دا شکل یې هسې مشهوره په انسانانو کې چې بد شکله دی فإن او حقیقت هم داسې شیطان بدرنګه دی فإنهم یقینا دا جهنمین چې دی لاکلون خامخا بخوري منها د دغه ونې نه فمالئون نو ډکوي به منها د دغې ونې نه البطون خېټې صرف خېټې به ډکوي مړخ به پې نه راځي صرف ډکوالی به راځي ثم ان بیا چې بیا به وي ان لهم بیا شته دی د دوی دپاره علیها د پاسه د دغه ونې لشوبن هغه ګډون من حمیم د خوټ کېدلو اوبونه اول به زقوم ور باندې وخوري بیا به دا خوټ کېدلې اوبه به وراړوي رب العالمین د دوی د خولو ته ترمذي شریف کې یو حدیث راغلی چې دا جهنمی به تږی شي لاړ به شي یو ځای کې به اوبه ویني شګوګل چې ورته وایي اوبه به نه وي خو د اوبو په شکل باندې یو شی چې هلته ورشي نو هغه دا به داسې اوبه وي چې په دې کې به دا زقوم دغه نه وي داسې به ګرمې وي چې کله خولې ته نږدې کې دا لاندې شونډه دا به د نامه ته راورسېږي دا بره شونډه دا به د سر ته کلمې به د شا د غاړې بهر وځي او بیا چې ته ګوټو کې په دې مرۍ کې به دا د زقوم دا غړې او ازغي دا به ونښلي الله تعالی دلته دا بیان کړی دی چې د پاسه د دې زقوم به خوټ کېدلې اوبه به په دوی باندې څکولی کېږي لشوبن ګډولی به شي د دې سره د اوبو ګرموالی او د ونې تریخوالی دا دواړه به ګډوډ شي یا دا چې دا اوبه به د وینو زو د جهنمیانو سره ګډې شي او بیا به د جهنمیانو څکولی کېږي الله رب العالمین دی منګ او تاسو ټول د جهنم د دغه عذابونو اوساتي
ثم ان مرجعهم بیا با واپس کېدل د جهنمینو وی لئل الجحیم هغه ور د جهنم ته سمانا دوی خو جهنم کې دي او الله وی ور د جهنم ته به واپس شي مفسرین لیکلي چې په دې جهنم کې هم طبقات دي درجه دي کچن به جدا وی کنه خوراک زله جدا ورای شي چې خوراکو کې دا غنده خوراک به واپس الله دې ورته ورغورځي لئل الجحیم هغه ورته به الله واپس دا کی دا ولی وجدا وانهم یقینا دوی چکم الفوابهم مندلی و پلاران خپل ضالین گمراهان خپل پلاران په دغه ناکار دین باندې مندلیو او د خپل پلارانو بی دلیل خبره منلې وا قران ور تراغه دغه خبره ونه منلا حدیث ور تراغه دغه خبره نه منلا هم دا ویل چې مونږ د پلار نیک په دین باندې روان یو دي کافرانو بد سویلا د ابو جهل پلار زو د عبد المطلب پلار باندې زو فهم نو دوی چې دي دا کشران بچی دي علی اثارهم په قدمونو د پلارانو باندې یهرعونا زغلیدل شي بدلیلا ولقد ضل یقینا گمراه شوی او قبلهم مخکې د دوی نه اکثر الاولین ډیر د زړو خلکو نه پلاران گمراهو پلارانو بهم دغه شرکونه کول د بوتانو بندگی به کولا الک پلار پس لاړ چې پلار د په حقي که پناه حق د پلار پسې د به مزه د پلار خبره ممنه د پلار ډیر قدر پکار دی خو چې د دین خلاف خبره د توکړه بیا خبره بولنه معنی قران کې الله فرمایي په سورۃ لقمان کې وصاحبهما فی الدنيا معروفا وان جاهداك على ان تشرك بي فلا تطعهما کدا مور او پلار دی شرک ترا بلی ګناه تا نو بیا خبره ممنه خو صاحبهما فی الدنيا معروفا په دنیا کې ور سره خکوا الله پلاران به دل روانون ولقد ارسلنا فيهم منذرين او یقینا لګلیو مونږه په دوی کې منذرین او ور ورکون کې خدوی داغي خبرم نو منلې فانظر نو ګوره پیغمبر کیف کان سرنګ شو عاقبت المنذرین هغه اخیری انجام د ور ورکړې شو چې الله ور باندې قسمه قسم عذابونه راولېګل الا عباد الله مگر بندگان د الله تعالی المخلصین چې بچ ساتل شوی دوی هغه خالص بندگان الله تعالی وساتل او په دغه مجرمانو باندې الله رب العالمین قسمه قسم سزاګانې غراولې غلې الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول په قران باندې پوي کی او رب العالمین دې زموږ استاد شوق او رغبت مين او محبت د الله د کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث پیدا کی آمین یا رب العالمین وصلی الله وسلم علی نبینا محمد